سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. طالبان وایي اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. د افغانستان سرپرست حکومت د پاکستان د پوځ لوی درستیز د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هیڅ چاته د نورو پر وړاندې د افغانستان د خاورې کارېدو ته اجازه نه ورکوي. تېره ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر د بلوچستان ژوب ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون ته اندېښمن دی. هغه له سرپرست حکومت غوښتي و چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل بیا په دې اړه ویلي چې د دوی دریځ روښانه دی او هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغې ویلي سرپرست حکومت تل ټینګار کړی چې خاوره به یې د هیڅ چا پر ضد نه کارول کیږي. امریکا وایي القاعده د افغانستان له خاورې موږ ته ګواښ نه دی. د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي مرستیال الیزابت هورسټ د دغه هیواد په ولسي جرګه کې د وینا پر مهال ویلي القاعده شبکه اوس د دې توانایي نه لري چې د افغانستان له خاورې امریکا ته ګواښ پېښ کړي. تر دې وړاندې خپله امریکایي ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې القاعده نور ګواښ نه دی او د ګواښ مخنیوي کې ورسره طالبانو همکاري کړې ده. ملا هیبت الله له بهرنیو استازولیو سره د تعامل په اړه فرمان ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده له بهرنیو استازولیو سره د طالب چارواکو د تعامل په اړه فرمان ورکړی دی. د وزارت د خبرپاڼې له مخې طالب خارجه وزیر ملا امیر خان متقي په یوه غونډه کې دغه فرمان او په دې اړه د طالبانو د کابینې د پریکړې د پوهاوي او همغږۍ په اړه یو شمېر طالب چارواکو سره غونډه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د ټولو وزارتونو عمومي ریاستونو او خپلواکو ادارو لپاره د طالبانو د رژیم د دفتر رئیسانو او بهرنیو اړیکو چارواکو ګډون کړی و. خبرپاڼه زیاتوي په غونډه کې د وروستي فرمان او کابینې د پریکړې له مخې چې له بهرنیو استازولیو سره د تعامل او رسمي سفرونو اړوند لارښوونې پکې شوي د ښه تعامل په موخه د دولتي ارګانونو له لوري له بهرنیو هیوادونو او استازولیو سره د ملاقاتونو، رسمي سفرونو او تړونونو د لاسلیک کولو قانوني مراحل تشریح او په اړونده برخو کې د همغږۍ په وړاندې شته ستونزې او حل لارې یې په تفصیل سره ذکر. د افغان سوداګرو 1.5 میلیونه نوره پانګه ایران ته لیږدول شوې. ایراني رسنیو ویلي چې د افغان پانګوالو یوازې 150 میلیونه ډالره نوره پانګه د روان لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې دغه هیواد ته د پانګونې لپاره لیږدېدلې ده. د ایران د حکومت یو اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوانمرد قصاب ویلي چې دا پانګونه له کمښت سره بیا هم د پام وړ ده. سرچینه زیاتوي دغه پانګونه د کرنې، صنعت او ساختماني چارو په برخو کې شوې ده. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته په ایران کې تر ټولو لویه برخه بهرنۍ پانګونه افغان سوداګرو کړې ده. پر ایران سربیره د افغان سوداګرو یوه لویه برخه پانګه ترکیې، ازبکستان او د سیمې نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر نن د کابل کندهار لویې لارې اړوند له ارغندۍ تر دراني بازاره د 22 کیلومتره سړک د اساسي بهرغونې د پروژې پرانیسته وکړه. نوموړي قراردادي شرکت ته سپارښتنه کړې چې د یادې پروژې کارونه په لوړ کیفیت او چټکه توګه ترسره کړي. نوموړي وویل دغه مهمه ټرانزیټي لار به په لږه موده کې په اساسي توګه ورغول شي. په نړۍ کې د بېځایه شویو افغانانو شمېر له 9 میلیونو اوښتی. د افغانستان د جګړې غمیزې د دغه هیواد د خلکو لپاره ګڼې نورې غمیزې زېږولې. یو کړاو یې په کور دننه پراخه کډوالي ده. تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR افغانان د نړۍ د کډوالۍ یوه لویه برخه بللې. دغه ادارې ویلي چې هغه افغانان چې په زور او جبر کډې ور سر شوي نړۍ کې شمېر 9 میلیونو ته رسیږي. UNHCR وایي 3.25 میلیونه نور افغانان خپل هیواد کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا پاڼه کې راغلي دا مهال 295 زره افغانانو د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لیکونه ورکړي دي. د افغانانو ډیر شمېر یې پر ناقانونه لارو لویدیځ او نورې نړۍ ته ځي. افغانستان کې له بشري ناورین سره د کډوالۍ بهیر ورځ تر بلې پراخېږي، سره له دې چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې وروستیو کې له خلکو په ځانګړي ډول له ځوانانو غوښتي چې د کډوالۍ ژوند ته دې زړه نه ښه کوي.
له پاکستان افغانستان ته د وارداتو په کچه کې کموالی راغلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مسؤلین وایي له پاکستان افغانستان ته د وارداتو په کچه کې کموالی راغلی دی. د دې خونې رئیس د صادراتو په کچه کې د کموالي لاملونه بانکي او ترانسپورټي ستونزې په هیواد کې د پیر او پلور بازار پیکه کېدل، د ویزې په برخه کې ستونزې او پاکستان کې منفي مالي ناورین بولي. له دې سره سم د صنعت او سوداګرۍ وزارت پاکستان ته د صادراتو له زیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 201 میلیونه ډالر په ارزښت سوداګریز توکي پاکستان ته صادر شوي دي. د دې وزارت په وینا پاکستان ته تر ډیره تازه میوې، غالۍ، پنبه او د ډبرو سکاره صادر شوي دي. یو شمېر سوداګر بیا وایي له پاکستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتېدو لپاره باید ګمرکي ستونزې حل شي او بندرونه هم باید 40 ساعته فعال وي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د روان هجري لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي د هند، چین او ایران په ګډون د سیمې او عربي هیوادونو ته صادر شوي. تېرو شپږو میاشتو کې د ناچاودو توکو له امله 90 تنه مړه شوي دي. له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو د چاودنې له امله په هیواد کې 90 کسان مړه او 155 نور ټپیان شوي دي. د ماین پاکونې د همغږۍ او انسجام رئیس وایي لا هم د هیواد پر 1200 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه او نور ناچاوده توکي پاتې دي. د ماین چاودنې په یوه نوې پیښه کې په ننګرهار کې 2 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ماین پاکان وایي هڅه کوي چې په هیواد کې پر ماینونو او ناچاودو توکو پوښلې ځمکې له ماینونو پاکې کړي. وروسته خبر ده چې اردوغان اروپایي ټولنه کې د ترکیې د بشپړ غړیتوب غوښتنه کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا په اروپایي ټولنه کې د خپل بشپړ غړیتوب غوښتنه کړې ده. نوموړي د چک جمهوریت له ولسمشر پیټر پاول سره په خبرو کې ویلي چې اروپایي ټولنه باید ترکیې ته بشپړ غړیتوب ورکړي. له اناتولي خبري اژانس څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر لا پراختیا هم ټینګار کړی دی. ترکیې تر دې وړاندې هم په اروپایي ټولنه کې د بشپړ غړیتوب غوښتنه کړې خو لا هم کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم په الله مو سپارم. د الله په امان.